चिचा सैलो को बोएतलो बंदख पल लैलन दशपे मिनल मस्जिद हराम द मस्जिद हरामना इलल मस्जिद अक्सा मस्जिद अक्सा था चाहता च बैतुल मुक़द्दस वही अल्लाह दी की चितासु पे कोई शे दे मकाम के अल्लाह बयान कई द महराज द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा वाई छे दे मकाम के द सुबहाना जरूरत सो असहाब सियर वही दे मकाम की जरूरत दाओ चुरुस्त बडेर खलक दा सिरा पीखशी अगबा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दग महराजी जिस्मानी ना इनकार कई अवाई बचे द महराज जिस्मानी न शवे बल्कि दा रूहानी शवे न अल्लाह पाक दौड़ान देना सदबाब कई चिदा अल्लाह हर सिफत चिदे आ कामिल कामिल दे दा अल्लाह को टूल सिफतुन की सिफत नाकिसा निश्ता दा अल्लाह टूल सिफतुन चिदी आ कामिल कामिल दे हर सिफत चिदे आ कामिल कामिल सुब्हानल्लज़ी पाक दे हगा जात चिचा खपल बंदा पशपके द मस्जिद हराम न उचत कर और बैतुल मुक़द्दस ते बोत मुद्दे सरद जिस्म उचतवल और बैतुल मुक़द्दस ता बोतलल दा सिफत कामिला द परवरदिगार आलम सरद जिस्म और दे पे खूब के अल ता बोतलल या पखूब की पे महराज कवल दा सिफत नाकिसा दे नु सुबहान अल्लाह ज़का हुए च दचा दा वहम रानिशी च ज़ सिफत नाकिसम मौसूफिम बल्कि ज़ खालिकिम लेकिन द कामिल सिफत मालिकिम पैगंबर में सरद बदन उचत करे बैतुल्लाह मुक़द्दस तने बोल द सुबहान अल्लज़ी दा माना उस बुतलो संगा पैदरावानु स्वर्लीवा द मुस्लिम शरीफ योलो रिवायत थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिश्पवा द उम्मे हानिये रजी अल्लाह ताला अन्हा वो कोर के प्रोतो दे कोर वो मकम आजम के उस चिचर तबाबु सऊद दे चरता च द मकी काजी नास दे मकाम के दागे कोर सरदारी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दल तशपवा और जिब्रील राग वरसरा बोराक दे बोराक कता सो ख्यालू कई यो खुद खल को ख्याली तस्वीर जोड़ करे दा अस पे गुंदे बदने वाला जोड़ करे और सारे वाला दा खजे जोड़ करे सरदारी कौनैन फरमाई कि बोराक यौदा से शेव कि द कचर न लग वड़ू के और द खर न लग गाच दस यो शेव कि अगर जमा द स्वरला द पारा जिब्रील अमीन रावस्ते दागर रफ्तार बा दस वो यो यो कदम बे दस पे वतूल का दीजे ने संग पर नजर इंतहा द आसमान खकारी यो कदम बदास स जमाना मख के खल्क तदा इश्तिबा वचे यो कदम संग चलो शो बाग्रान कार दे कहना जी उस उम का दे खल्क दिमाग दा न मनी चिदा लंदन ना
امریکې ته د 14 غنټو لار ده. اوس یو جهاز فرانس ایجاد کړی دی، هغه د لندن نه امریکې ته د 14 غنټو لار په 1.5 غنټه کې وایي او 100 کسه پکې سواري. نو د فرانس جوړ کړی جهاز خو دی 14,000 میله په 1 غنټه کې وایي، او د اسمان جوړ کړی جهاز دی 14 کروڑه میل د سترګو په رب کې نه وایي. اوس قدام عقلی چې فرض کړي چا عقل کې ناراضي، نو پاکستان کې ډېر سرونه داسې دي چې هغه پورې سر د خره تړلي، لاندې تنه د بنی آدمي او پاس سر چې دی دا ور پورې د خر تړلي. اوس خر سره زما څه کار دی چې زه خر سره به خبرې کوم؟ خر سره د خبرو علاج ما ته قرآن ښودلی، ما ته یې ښودلی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. الله وایي چې خره در سره په باد شي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصوه. نو قرآن کریم وړاندې نه سد باب کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. پاک دی هغه ذات چا چې په شپه کې خپل حبیب بیت المقدس ته بوتلی. عزیزانو شپه ده، جبریل راغی او دی راویښ کړ. چې دی راویښ کړ نو بوتلو د آب زمزم کوی ته، هلته یې بیا اودس وکړو، بیا ولا شق صدر وکړو. شق صدر دې ته وایي چې د سینې اپریشن یې ولا وکړو، په سینه کې دننه چې د بشري طبیعت څه اشیاء هغه یې ویسته، بیا ولا سینه وګنډل. دا هم د دې سرونو په عقل کې نه راتله. د مردار وی چې هلته اپریشن وشو، هلته بیا اسمان ته څنګه بوتلو؟ دا خو ګران کار دی. که خیال وکئ په فلپین کې یوه ښځه ده چې هغه په دې ګوته وی اپریشن کوي. نو د فلپین په عیسایانو خو د ایمان شته چې په ګوته اپریشن کوي، او په جبرائیل علیه السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن یې په ګوته کړی. تاسو خیال راغی د فلپین عیسائی ښځه خو په ګوته اپریشن تا په ایمان راوړی دی، او د جبرائیل اپریشن د پیغمبر په ګوته په دې د ایمان نشته. دې ته سوچ کوئ، دې ته فکر کوئ. اوس هر شی داسې خارج ته راغلی دی چې لږ هم سړي کې عقل وي نو هغه چرې د هغې انکار نشي کولی. عزیزانو سردار کونین باندې اودس وکړ او راوستو په بورا کې سور کړ. چې سورې کو نو دا شپه ده. اسرا بعبده لیلا، علما لیکي چې لیلا ټول شپه روانو مزل کولو. ځکه چې الله وی دا کار د بوتلل د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته په شپه کې شو. نو لیل لفظ چې دی دا ټول شپې ته شامل دی. دینه دا معلومیږي چې ټول شپه مزل کولو روان. علما وی چې نه، لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی. تنوین دا د پاره د تقلیل دی. تقلیل څه معنا؟ تقلیل دا معنا چې دا اسراء چې شوی و دا په شپه کې و، خو لیلن د شپې په یو پړک کې. دا لیلن کې تنوین وایي د 2 زرونو یا 2 پیخونو وغیرہ. دا تنوین د تقلیل د شپې د سترګو په رب کې. اوس چې بیت المقدس ته د ورسېد، دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سرار ساتھ ملاویږي. او د دین علاوه د دینی تقاریرو کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي، او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ. په دغه مقام کې حضور صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته منځو بهر تکبیر اردا
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تحیت المسجد او په دغه وخت کې بیا د بیت المقدس نه د اسمان ته ځي. معراج ته که تاسو خیال وکړئ، معراج ځکه وایي عروج په عربي ژبه کې پورته خطو ته وایي، نو معراج ته هم ځکه معراج وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پورته خطو. علماء وایي چې د سترګو د رب خبره وه، آسمان ته چې رسي عزیزانو اسمان ته 3 کروڑ میله مزل دی، 3 کروڑ میله. دا سپوږمۍ 2,15,000 میله د ځمکې نه اوچته ده. دا سپوږمۍ، دا ستوري د اسمان لاندې مثل القنادیل، لکه دا بجلی چې د چت لاندې راځوړند دی، دغه ستوري بیا د اسمان لاندې داسې راځوړند دي. فایده یې څه شوه؟ فایده قرآن په خپله ویلې ده، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. الله وایي د دنیا اسمان چې دی ما ښایسته کړی دی په ستورو باندې، دا زینت د اسمان. وجعلناها رجوما للشیاطین، او بیا نو دا د اور لمبې د شیطانانو دپاره ګرځولي دي چې اسمان ته شیطان لاړ شي، دا ستوری ورته د اور لمبه شي او پې ولي. آسمان د دنیا ته چې رسي او دروازه ټکوي، دربان د اسمان आवाज کوي چې څوک دی؟ جبريل علیہ السلام ورته وایي انا جبريل ومن معك، د سره څوک دی؟ ومعي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ملائکه دروازه لري کوي او په قطار ملائکه دائیں بائیں داول اسمان نه تر دویم اسمان پورې ولاړ دي، استقبال کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا الفاظ وایي چې مرحبا مرحبا بنبی صالح. دلته یو نکته اورئ، نور بیان د بیا مخکې جملې ترس کوم. علما لیکي چې آسمانونو ته تک د پیغمبر غرض خو خدای سره ملاقات، نو دا ملاقات خو په ځمکه هم کېدی، نو دا دومره لوی سفر یې پکې څه ډول فرمایي چې دلته تکلیف غرض نه و، دلته راز دا و چې د آسمانونو کې